د سرمایه لیکونکي شاعر ښاغلي حاجي جان اکبر افریدي صاحب له بلنه ورکوم چې راشي په خپل غزل مو ولمانځي. حاجي جان اکبر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ یو دوره څه نشته خو سکیب مینه ټولو نه اول خو زه ټولو راغلیو مېلمنو له ستړي شوي یم او بیا به ته مو ته ګوره غزل ویایم. شعر دی چې اوښکې مې سترګو ته چې راغلې ستا د تلو نه مخکې، اوښکې مې سترګو ته چې راغلې ستا د تلو نه مخکې، او کله ډیوې دي بلې کړي چا تیارو نه مخکې، اوښکې مې سترګو ته چې راغلې ستا د تلو نه مخکې، او کله ډیوې دي بلې کړي چا تیارو نه مخکې، او ساقي د ستا په پیمانو باندې به بیا څه کوم، ساقي د ستا په پیمانو باندې زه بیا څه کوم، او خمارې سترګې چې ووینم پیالو نه مخکې. او شعر دی چې لا مې قدم اخیستی نه و د ځوانۍ په درشل، لا مې قدم اخیستی نه و د ځوانۍ په درشل، و لکه شنه لرګي عشق دود کړم د لمبو نه مخکې، او لا په سپین مخ یې سم نظر پرېوتی نه و زما، لا په سپین مخ یې سم نظر پرېوتی نه و زما، و تالا والا یې کړم د سترګو غړېدو نه مخکې، او بیا په افسوس او په ارمان ګوره هېڅ کار نه کېږي، بیا په افسوس او په ارمان ګوره هېڅ کار نه کېږي، او فکر چې ونه کړې د سترګو پټېدو نه مخکې، او داسې زما د خولې نه څه خبره ووتله، داسې زما د خولې نه څه خبره ووتله، او روانه شوه چې د رخصت د اخیستو نه مخکې. د پښتنو په معاشره کې څومره سپک لیدی شي، د پښتنو په معاشره کې څومره سپک لیدی شي، او لاسونه وینځي چې کوربه د مېلمنو نه مخکې. ډېره مننه. چې په وطن باندې د نن نموس خبره راشي، چې په وطن باندې د نن نموس خبره راشي، او پښتنې ښځې ځي میدان ته د سړو نه مخکې. او شعر دی چې ما وی یو سوال دی دی وایه خو منمه یې نه، ما وی یو سوال دی دی وایه خو منمه یې نه، او وچه یې خوله کړله زما د اورېدو نه مخکې. ډېره مننه. او د هغو سترګو د تاثیره به نور څه ووایم، د هغو سترګو د تاثیره به نور څه ووایم، و ورانه دنیا یې کړه په ما د ورانېدو نه مخکې. او خدایه یو سوال مې کړه قبول، نور اکبر هېڅ نه غواړم، خدایه دا سوال مې کړه قبول، نور اکبر هېڅ نه غواړم، او چې کلمه مې کړه نصیب د روح وتو نه مخکې. وسلام.